محب الله له خورا ستونزمن وخت څخه تېرېږي. له خپل باغه 4 کیلومتره لرې د دې وچ سیند په سینه کې د اوبو په لټه کې دي. سږکال د انارو فصل ټولولو ته ورځې نه شماري او اندېښنو پر سر اخیسي چې 10 کلن باغ یې له وچو اوبو یې وچ نه شي. دغه ماشین سهار او ماښام پر چالان یې تقریبا د ورځې 1000 افغانۍ مصرف پرې کېږي. د مزدورانو سره مثال موږ خپله کار کوو 1000 افغانۍ د ورځې مصرف پرې کېږي. تقریبا چې باغونه دونه قدر په کړي دي چې خالي دغه وچېدو څه په چاپ دي د ورځې. دا د کندهار ارغستان ولسوالي ده. د خلکو اقتصاد یې د انارو له دې باغونو سره تړلی. دلته پر شاوخوا 10,000 جریبه ځمکه د انارو باغونه سږکال د وچوبۍ سره مخ دي. باغونه د چا په یاد دي چې د تندې د انسانان مړه سوله، د لوږې مړه سوله. یوه دانه غنم په دغه د ارغستان کې ولاکه چا کړي دي. ارغستان کې د دغه باغونو د خړوبولو لپاره څه باندې 360 کاریزونه شته، خو اوس یې ډېری وچ سوي دي. دمګړي خلک اړ دي د ځمکې له تل نه راایستل سوي اوبه د پایپونو په مټ سلګونه متره لرې خپلو باغونو ته ورسوي. زموږ مالداري ختم سوې، زموږ زراعت ختم سولو، زموږ دغه د اوبو حال دی دغه پایپ ته وګوره دا دغه شنو باغو د لوړې خوا سره روان سوي دي. بیا هغه کلو له ځي ته به اوس په دا موټر کې ولاړ سي 8 کیلومتره فاصله لري. دا په دا پراشوټ کې موږ بیایو. دونه د خدای فضل دی چې چینا پراشوټ ارزانه کړی دي، کني د ارغستان په ټوله دا پایپ ولاکه پوره کړی وي. 8 کیلومتره 4 یا 5 انچه پایپ دا په ډېر غټ پیسو کېږي. د ارغستان د اوبو اصلي سرچینه دا سیند دی چې افغان حکومت یې د کلونو رئیس د مهارولو ژمنه کوي. ولسمشر غني هم د ارغستان سیند د لوړې بند چې شاوخوا 10 میلیون ډالر لګښت ته اړتیا لري د جوړېدو ژمنه کړې. تقریبا یو شل چکډمه چې د ریاست زراعت د قندهار به جوړوي د NHLP په مالي مرسته باندې. همدارنګه 40 میلیونه افغانو یو بل دوه پروژې وي چې هغې کې کانالونه او سربندونه او د ارغستان ولسوالۍ دپاره چې هغه ما نن اعلان ته ورکړي دي چې دا عاجل موږ په دې باندې کار کوو. او همدارنګه بعضې کاریزونه دي چې هغه انکشاف دهات وزارت واخیسته چې خو د هرې ورځې په تېرېدو سره دلته د وچوبۍ ستونزه لا پیچلې کېږي. خلک په دې تمه چې حکومت به کړي ژمنې عملي کړي. مامون درانی BBC کندهار.